سلامونه مې ومنئ دوستانو، خدای دې وکړي چې روغ جوړ او صحتمند وای. دوستانو، د ژمنې سره سم د فیسبوک اکاونټ جوړولو په باره کې مو درته ویډیو جوړه کړې ده چې څنګه کولی شو د فیسبوک اکاونټ جوړ کړو. د فیسبوک اکاونټ هر څوک جوړولی شي، خو داسې د فیسبوک اکاونټ چې نوم ونه لري، یعنی د نوم په ځای کوم نښه یا سمبول راشي. ملګرو، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. د ویډیو د شروع کېدو نه مخکې زموږ چینل سبسکرایب کړئ، د بیل نشان ووهئ ترڅو زموږ ویډیوونه درته په وخت ورسیږي. ملګرو، فیسبوک مو خلاص کړئ. که چېرته تاسو غواړئ چې په مخکینۍ آی ډۍ کې تغیرات راولئ، یعنې نوم یې ختم کړئ، نو دلته به ایمیل او پاسورډ ورکړئ، لاګ ان به شئ. هلته سیټینګ کې کولی شئ تاسو په هغې کې تغیرات راولئ. خو زه غواړم کریټ نیو فیسبوک اکاونټ، یعنی نوی فیسبوک اکاونټ جوړ کړم. د هغې نه وروسته نیکسټ به ووایئ. کله چې مو نیکسټ کلیک کړو، دلته دا ستا فرست نیم لاست نیم راځي، نو دغې ځای نه به خارج شئ او د ویډیو په ډسکرپشن کې مې لینک درکړی ده، هغه لینک به کپي کړئ او دلته په کروم براوزر کې به یې پیسټ کړئ. نو لینک ما کپي کړی دی، زه یې دلته پیسټ کوم. کله چې مو پیسټ کړو، نو دغه ډول صفحه خلاصیږي. صفحه کې به لاندې لوډ شئ. نو دلته دغه نښې یا سمبولونه به کپي کړئ. کله چې مو دغه کپي کړل، نو دغه صفحه به بند کړئ او فیسبوک ته به بیرته واپس لاړ شئ. دلته فرست نیم کې به همغه سمبولونه پیسټ کړئ او دلته لاست نیم کې به یې هم پیسټ کړئ. کله چې مو پیسټ کړل، د هغې نه وروسته به نیکسټ ووایئ. وټ از یور برث ډے، یعنی تاسو د زیږېدو نیټه. مثال زما برث ډے 1996 د اکتوبر 18 نیټه. نیکسټ فیمیل میل کسټم میل. نیکسټ به کلیک وکړئ. د هغې نه وروسته تاسو ته چې موبایل نمبر داخل کړئ، انټر یور موبایل نمبر. نو کوم نمبر نه چې غواړئ تاسو آی ډي جوړه کړئ، د هغه نمبر به دلته داخل کړئ. زه غواړم په دغه نمبر آی ډي جوړه کړم. نیکسټ زه غواړم په دې ډول پاسورډ داخل کړم. احمد دوستانو، کله چې مو په کوم نمبر آی ډي جوړه کړې د هغې نمبر ته دغه وخت کې یو کوډ ځي، کنفرمیشن کوډ. تاسو به دلته هغه کوډ ورکړئ. نو مو ته هغه کوډ نمبر ته راغلی ده 680-999. دا شو بې نومه د فیسبوک اکاونټ. په دې طریقې تاسو هم کولی شئ چې بې نومه د فیسبوک اکاونټ جوړ کړئ. ویډیو مو خوښه شوې، ویډیو لایک کړئ او نورو ملګرو سره یې هم شریکه کړئ.